دی عمر رضی الله تعالی عنہ د اسلام راوړلو واقعه هم ډیر عجیبه ده. یو ځل نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ډیر تنگ راغی د کافرو د تکلیفونو نه، نو الله تعالی سوچت کړو یا اللهم ايد الاسلام باحد العمرين، الله دا اسلام مضبوط کا په یو د دوو عمرینو سره. الله په دې دوو عمرینو کې یو مسلمان کې چې اسلام په مضبوط شي، ځکه دا په مکه مکرمه کې دوه زورور سړي وو، یو عمر ابن هشام چې هغه ته مونږ او تاسو ابو جهل وایو، عمر ابن هشام، او دویم عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنہ. الله په دې دوه عمرینو کې یو عمر مسلمان کې چې اسلام په مضبوط شي، ځکه دا دواړه ډیر زورور دي او مونږ ته ډیر زیات تکلیف دی. دا دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام به بار بار غوښتله. نو مکی مکرمی مشرکین راټول شو دار الندوی ته، دوی د جرګو چې کم ځای و، پاغه کې دا مشوره کېده چې د دې پیغمبر سره آخر څه وکړو، زره به موږ څنګه خلاصېږو. دا مشوره پکې کېدله. په دې کې ابو جهل هم ناست دی او دا عمر رضی الله تعالی عنہ پکې هم ناست دی. دا عمر رضی الله تعالی عنہ فاسد او دا تور راوسته یو کړه سی ول ورکو، مړوي سم سره خو رخ کړی دی پیغمبر نه، یو تن دی ټولی په لار ځان کړی، زم چې وسیل سر راوړم چې دا خبره واره کما چې کیسه ل خلاصه کم. ابو جهل ورته وی عمره کو دا کار دی وکړو، سلو خان در لپاره انعام کړي، سو خانو سلو خان در لپاره انعام کړي، کو دا کار دی وکړو. وی یقیني وی او وی وسه تماشا کوه چې سر ل پخپو کې ورتا وکم. دار الندوی نه په سخت غوسه کې وروت، را روان دی په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې، دا غي په مرګ پسې را روان دی. پلار کې ولې یو صحابي مخې لورغه سعد رضی الله تعالی عنہ، وی عمر خیر خدای ولې ډیر وار خطا رواني په غوسه کې چرته رواني. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نوم مبارک ډیر په بدو الفاظ واغستو، وی زم پاغه پسې چې دا سر ته نه کلم کم چې دا خلق ته نه وزګار کم. سعد رضی الله تعالی عنہ ته ویلو وی عمر دا نشي کوله، دا نشي کوله، ته ولې نشم کوله؟ بس نشي کوله، هغه ته نږدې کېدم نشي. نو وی ښا یګوي چې تم صاحب شوی دا عملګری شوی کو، تم به دین شوی خپل د پلار نک دین دی پرې خدا عملګری شوی کو. سعد رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی او زم دا عملګری دې زنه ته زمانه قدم نشاله ولې پاغه پسی. عمر رضی الله تعالی عنہ په تور راويستا وی جوړم به ستا کار تمام کم نورستو په پاغه پسی زم چې د په تور واړه ولا. سعد رضی الله تعالی عنہ توري تلاش کو، قریب دا و چې په یو بل گزارونه کړي وي، خو د سعد رضی الله تعالی عنہ د خلینو یو خبر وته، وی عمره مو زمان محبوب صلی الله علیه وسلم پرې د خود خپل کور فکر دی وکا، پیغور ورکو د خپل کور فکر دی وکا، ستا غوخه او خور خودی مسلمان شوی دی، ته چې د کمی هسته د مرګ د پاره رواني پاغي باندې ستا خور ایمان راوړی دی. دا دی را تسوی یو کنه وی عمر او داغه کور ته اسلام راغله دی، زما جوړم به خو دې خپل خور نه سر کلم کم. په سخت غصه باندې روان دی، د خور کور لورغه او چې ورغه ورته د کور کله ورده طرف پکلا کو، چې ورکله کو د ور سره وکی خودو. نو اغیله داغي استاد راغله او قران ورته خودو. عمر زه خور چې کوم دا وخه چې کوم دی، یو صحابي دی استاد دی، هغه راغله دوی ته قران خای، د چې د قران اوازونه اورید او دا خبره خو رښتیا ده، هغه خو یقیني مسلمانان شوي دي. د توري دا موټه چې په دې باندې راکې خودل په دې دروازه وی ور کولاو کا خوري پوښ چې رور مې راغې پوښ را باندې. نظر هغه استاد چې هغه ته ته کوټه ته لاړ شته پټ شه، هغه وېری د عمر راغې، هغه ډایرک کوټه ته نه وته د کټ تلان دی پټ شو. وی ته ملمای او زی خور یم او دایو خې د کوم سره ارسه وکړو، خو ته پر دې سړی ته پټ شه، هغه ته پټ کو او دا خور را لوري ورته کولاو، چې ور کولاو کو د بدی وخي باندې ورمنډ کړه د مړی نه ونیو او د توري په موټي په راکې خودل. ایتا اسلام راوړل
چې کله په هغه گزارونه شروع کړو نو دا خورې منځ لراله دا خاون او دا ورور خلاصول چې د دوی په منځ کې خلاصونو کې چې کله خلاصونی کو د عمر رضی الله تعالی عنہ چې سپېړه واړوله او په دومره زور سره د خور د مخ له راواچوله چې د هغې د مخ نه د وینو دارې شروع کړې عمر رضی الله الله ډېر لوی طاقت ورکړی ډېر زورور طاقت یو چې سپېړه یې تاو کړه او د خور د مخې پیوو نو د خور د مخ د دې ګوتو سره وشلېدو او د وینو دارې ووالې او د عمر رضی الله تعالی عنہ په دې مخ باندې دا دارې ولګېدې او په دې کپړو یې دا دارې ولګېدې چې خورې دې وینو ته وکتل په جړا شوه وی عمره یو خبره واوره زما کو ته عمر ابن خطاب د خطاب زوی نو زه د خطاب لور یم ګورې زه دې خور یم زه بل څوک نه یم ته کو ځان ته زورور وایې چې زه د خطاب زوی یم نو زه د خطاب لور یم زه ستانه کمه نه یم هسې ځان مه ستړی کوه کو بدن مې وي ټوکړي ټوکړي کړي د اسلام نه واپس کېږم نه زه د خطاب لور یم هسې ځان مه ستړی کوه عمر رضی الله تعالی چې خور ته وکتل جړا ته وکتل وینو ته وکتل ترسې راغی ترسې په زړه کې راغی وی ښځه دا پرېږده وه خو چې دا کم کتاب تاسو لوستو دا ماله لږ راکئ دا لږ ماله راکئ خور یې ورته یې نه شم درکولی وی ولې وی ته پلیت یې ته کافر یې قرآن پاک کتاب دی دا مونږ کافر له په لاس کې نه ورکو دې ته ته لاس نشي لګولی عمر رضی الله تعالی عنہ لږ خو یې راته ووایئ که نه لږ خو یې راته ووایئ که نه او دننه چې استاد خبرې واورېدې چې د عمر اواز خو بدل شو خبرې خو یې بدل شوې هغه ډایرکټ د کوټې نه راووت د کوټې نه راووت او قرآن یې کولاو کو وی عمره واوره عمره واوره او ړومبې دا آیت چې څنګه راواړو نو دا آیت راواختېدو انی انا الله فاعبدنی واقم الصلاة لذکری ډایرکټ دا آیتو زه الله ما زما بندگی وکي او مون زما د یاد د پاره وکي دا آیت چې وورد عمر رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل بی خوري زه غسل کومه دا قرآن مال لک پلاس کرا که زه لک خپل کما او په کوم خسته چې تا ایمان راوړه دې ما غلبو زه په ایمان راوړم عمر رضی الله تعالی عنہ غسل وکړو قرآن خپل کو او خور ته وی ما نبی علیہ السلام لبوزه چې زه ایمان راوړم اوس دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دار ارقم کې د خپل صحابه سره ناشته ځکه په مکه کې دا خبره خوره شو وی عمر تور اغست او د نبی علیہ السلام په مرګ پسې وته دی ټول مکه کې خبره خوره شو کنه عمر تور اغست دا نن دا قسم کړه دی په لات او په منات او په عزا باندې چې نن به د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سر قلم کوم په دې پسې وته دی نبی علیہ السلام په دار ارقم کې د صحابه سره ناشته تمام صحابه پریشان دي چې دې راشي نو موږ بس کو ځکه د جهاد حکم خلا راغلی نه دی وجلې خوشونه نو دغه به زمونږ محبوب ته نقصان ورسې موږ بس وکړو په دې کې عمر رضی الله تعالی عنہ روان دی او سیده ورغه په دار ارقم باندې وردن نشو نبی رسول الله د خپل صحابه سره ناستو چې دی وردن نشو صحابه کرام د تورونه کړه سويستو ټول توري راويستي چې زه عمر خو رسید کنه نبی رسول الله ماته فريده وای ماته یو تن به نخو زید خپل زینا نبی رسول الله ډیر زیات بہادر وخا صحابه کرام فرمای وی مونږ په ټولو کې زیات بہادر چې هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ورځ مدینه منوره کې د شپې او د دماکي غونته आवाज وشو لوی درازو خطو د شپې تمام خلک د کورون نه غلې غلې رو وچې سي چللې صحابه کرام فرمایي چې مونږ رڼاګانی لګولې او مونږ سوره معلومات کولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په شاتور اسپاندې بغیر د اسنه راغه زمون په خوا کې ودرېدو د اسنخ کتر اكو شو یوده شه ما د مدینه منورې نه غیر چاپېر چکر ولګو اس نشته مونږ چې د کورون نه راوته نبی علیہ السلام شاتور استختلو بغیر د زنا بربند استختلو او مدینه منورې په بیا غیر چاپېر کتلو چې یوده شه اس نشته ما معلومات وکړو دومره نبی علیہ السلام بہادر وو نو نبی علیہ السلام فرمایل ویړک په نو وخی ما ته را پرې دې ز پوښو دې پوښه
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیده ورغه او د عمر رضی الله تعالی عنہ د دې گریوان نه ونیو. یو عمر وای په کوم غرض راغلی، وای په کوم غرض راغلی. عمر رضی الله تعالی عنہ ځلی فرمایل په قسم په الله چې نبی رسول الله زما دې گریوان ته لاس کو کنه او زه داسې وړه کولم چې عمر په کوم غرض راغلی. وی قسم په الله د سر د ویختو نه واله تر خپو پوری رانه خولي وتی وي چې صرف زما د گریوان ته لاس راواچو زما د بدن د خولو لون شړپ شو، هر ویخته مې نیغ نیغ ودرېدو. دومره د نبی علیہ السلام روبو. عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی د الله محبوبه کلمه راته وایا، الله محبوبه کلمه راته وایا. چې عمر دا خبر وکړه وی ما ته کلمه وایا، دلته صحابه کرامو د نارای تکبیر आवाजونه شروع کړو. صحابه کرامو چغې شروع کړې الله عمر مسلمان شو، عمر مسلمان شو. دا توقع امید د چاو خو دلته نبی علیہ السلام دعا وغوښتې وکنه الله اسلام مضبوط کی په یو د دوه عمرینو نه. خاج عمر رضی الله تعالی ایمان راوړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل وی دا الله پیغمبره دا کوم دین چې تا مونږ ته راوړی، دا کوم قرآن چې تا مونږ ته راوړی دا یقیني حق دی. نبی علیہ السلام قسم په الله چې دا رښتینی دین دی. بیا پټ په دې کوټه کې ولې ناسیه؟ عمر ته فرمایي بیا پټ ولې ناسیه؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل ما ته د الله حکم لا نه دی شوی، زه ښکاره تبلیغ نشم کولی، ما ته د الله اجازت نه دی شوی. عمر رضی الله تعالی عنہ له کلاس ورکو یو عمر خلاړو دی خو به وس اعلان کوي. عمر پټ تبلیغ نشي کولی، عمر پټ په کوټه کې نشي کېناسته. زه خلاړم، ما خو د خپل ایمان اعلان وکړو او لاړ مکه مکرمه ته ودرېدو. اے خلکو وورئ وورئ عمر ابن خطاب د نن نه بعد مسلمان دی او کو پچا کې طاقت ویني وړاندې دي. هلته کې ابو جهل او مرګري ناستي چې عمر رضی الله تعالی د نبی علیہ السلام سر راوړي مونږ او دلته عمر په مکه کې اعلان وکړ د بیت الله شریف سره خواته وی زه مسلمان شوم او د نبی علیہ السلام خلاف چې څوک را مخ کې شه. دا د الله رحم دی رحم. دا عمر چې کله ایمان راوړو اسلام راوړو هغه تکبر هغه غرور بیا هغه نو بیا عاجزی وا. ما درته وسوي حسن رضی الله تعالی عنہ فرمای وی د اختر روز و د اختر ورځ او عمر رضی الله تعالی عنہ د کور وروته وی په کپړو کې ټاکې لګېدلې وی قسم په الله چې ماش مارلې د عمر په کپړو کې 12 ټانکې لګېدلې وی. زای په زای کمیش لیدلې واغې ته به ټوکې ګنډلې و 12 زای کمیس ته ټانکې لګولې وی. بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ سادهګي وخه دا ولی دا ير رااله د الله نه ير رااله. یا دا عمر رضی الله تعالی عنہ په جماعت کې ناس ته داسي ځان له ناس